اوبه کوم رنگ لري؟ اوبه کوم رنگ لري؟ تاسې ښایي ووایئ چې اوبه شفافې دي او هیڅ رنګ نه لري. خو آیا دا سم ځواب دی؟ کله چې تاسې د یو بوتل اوبو ته وګورئ نو اوبه پکې بې رنګه او شفافې وي. که تاسو په حمام کې د ځان مینځلو لویه کاسه له اوبو ډکه کړئ نو وبمومئ چې اوبه یې نرم او سپک آبي رنګ ښیي. کله چې اسمان شین وي او تاسې د لمر په رڼا کې د لمبو حوض پر غاړه ودرېږئ وبګورئ چې د لمبو په حوض کې اوبه هم آبي رنګ لري. خو د ځان مینځلو په کاسه کې د اوبو د رنګ په پرتله به لا ښکاره او څرګند وي. که تاسې په فضایي بېړۍ کې له لرې فضا څخه ځمکنۍ کورې ته وګورئ دا به پیدا کړئ چې د ځمکنۍ کورې هغه ځایونه شین تیز رنګ ښیي چې اوبه پکې ولاړې دي. نو اوبه آبي رنګ لري. د اوبو اندازه بیا د رنګونو د ښودنې مخکې شرط دی. که اندازه یې یوازې یو بوتل وي نو اوبه یې هیڅ رنګ نه ښیي. که د سمندر په څېر ډېرو اوبو ته ځیر شئ نو اوبه یې شین تیز رنګ ښیي. دغه حالت د علمي قانون سره سمون لري. څرنګه چې اوبه په اسانۍ سرې، نارنجي او ژیړې رنګینې رڼاوې جذبوي او آبي رنګینې رڼاوې منعکسوي او خپروي. نو آبي رنګ ښیي.